پای کې یو ښکلی مثال لکه مفسر قرآن د خپلې زمانې الشیخ عبدالسلام الرستمي رحمه الله دا یو غټ عالم و په قرآن باندې الله داسې پوه کړی و چې څه ناشنا علم ور الله ورکړی دې خلکو به د صفتونه کول او دا مناظر اسلام او وکیل احناف او پلانې او علانې او دا قسم غټې غټې خبرې به چې کله الله هغه ته تابعداري د قرآن او حدیث نصیب کړه په صحیح معنو سره نو بیا که شیخ عبدالسلام رحمه الله چا وي کجوري اګستی دي د سعودي عرب نه ځکه وابي شوی دی چا وي دله کمبلې راغلي دي ځکه بېدینه شوی دی او چا څه وي چا څه وي ښه نو د اوسه پورې تاسو وایي چې د ده په شان عالم د سره شتي نه هغه عالم چې کله د یو خبرې اعلان وکړي چې زه غلط وم صحیح خبره دا ده نو بیا خو یې ښه مضبوط راونیسي ځکه چې تا منلی چې دا ګټ عالم دی دومره زر تا په ده باندې بدګماني شروع کړه